سورۃ عادیات کې د انسان مهنت ذکر کړي په مثال کې او د بدبخت انسان ناشکری بیانوي. ور دې دومره ناشکر دی د سارونو لاندې ساروی د خپل مالک پوره قدر عزت ارث کوي اده نه کوي. نو مثال کې ذکر کوي بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا گوادی اغاسنا چې منډي وي او د سینې نه आवाज راځي ضبح او توي اس چې منډه وي تیزه هغه منډه سره د سینې نه आवाज راځي. فالموریات قدحا ورختون کې د خپل خونه ولې چې بغړه باندې خولګي نور څه نو ځکه چې نالو نه پیګانا. فالمغیرات صبحا لوټه چون کې په دشمن باندې په وخت سبا کې فاثر نبی نقان او چتون کې په دې سره دوړي لگا نو پس ننوزی په دې خپل منډي سره په لخر د دشمن کې دا د اصل حال الله ذکر چې یو مجازي مالک د لاندې غي دومره مهنت او مشقت کوي کنه. یقینا دا انسان د خپل رب ډیر ناشکر دی لکنود ډیر ناشکر دی کنود. وانه على ذلك لشهید او دې په خپل ناشکر باندې خپويږي. دلته وقدري خبرې دي مرض یې څه دی کنود ناشکری سبب یې څه دی وانه لحب الخير لشدید د دنیا سره محبت دې مرض سبب دی او علاج یې څه دی افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور عقیده د قیامت دې نه پوي کله چې ژوند کړي چې هغه په قبرونو کې دي وحصل او کار کړي چې هغه رازونه چې په سینو کې دي. نو بشک رب دې په خلق باندې په دولت باندې خبردار دی.